سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. عبدالنافع افغانزه یم، د خطاطۍ پر زده کړه باندې کار کوو. په تیرو برخو کې که ستاسې په یاد وي موږ الفاظ ترمیم پورې را رسولي وه، یعنې په 14مه برخه کې موږ الفاظ ترمیم پورې راورسول چې میم لفظ مو هم تمرین کوي. اوس په دې برخه کې موږ یوازې دوه سترګې هیچ ورته وایي هغه پاته ده او کاف لفظ پاته دی. دغه دوه الفاظ چې موږ تمرین کړه بیا وروسته جملې دي، یعنې الفاظ جلا جلا الفاظ ختمیږي او موږ جملې پوره جملې لیکو. په دې برخه کې موږ کاف لفظ تمرینوو. کاف که څومره موږ په تیرو برخو کې تمرین کړی دي، خو دا کاف په بڼه او شکل کې یو څه په لیکلو کې فرق سره لري. نو اوس به زه ولیکم، داسې قلم ږدو، داسې راځو، دا داسې کاف دی. دا به اوس د الف سره وموښلو څه رقم. داسې یعنې دا کاف داسې را شروع کوو، کاف او الف سو. اوس به کاف او تی ولیکو، داسې کاف او تی. کاف او تی سوه. اوس به کاف او جیم ولیکو. داسې کاف او جیم. داسې کاف او جیم سو. اوس به کاف او دال ولیکو. داسې چې رالو، بیا دلته دال ورموښلو، دلته بیا بېرته سره ولیکو، داسې داسې کاف او دال سو. بیا به ولیکم، داسې کاف او دال. اوس به کاف او ری ولیکو. کاف او ری سو.
کاف او ر مو څنګه ولیکل؟ کاف او ر. کاف او ر داسې هم لیکلی شو چې داسې هم لیکلی شو. یعنې دا مو څنګه ولیکل؟ داسې. کاف او ر. اوس به کاف او سین ولیکو. سین. کاف او سین. زه بیا لیکم. د سین لفظ خو موږ په تېرو برخو کې تمرین کړی دی. یوازې موږ دلته د کاف سره وصلوو. کاف یو وار بیا ولیکم. کاف او سین شو. اوس به کاف او سواد ولیکو. کاف او سواد مو څنګه ولیکل؟ داسې رالو. کاف او سواد. کاف او سواد داسې هم لیکلی شو چې کاف او سواد شو. اوس به کاف او طوا ولیکو. داسې کاف دلته بیا ولیکم. داسې یعنې د سره سره کاف او طوا. داسې کاف او طوا. کاف او عین دی. داسې د کاف د اول داسې جوړو، یعنې داسې لیکو. داسې عین دی. اوس کاف داسې عین داسې بیا وروسته داسې کاف او عین. څنګه مو ولیکل؟ داسې کاف او عین. اوس به کاف او ف ولیکو. داسې اوس ف ده. کاف او ف بیا به ولیکم. کاف او ف بیا لیکم.
کاف او ف. اوس به کاف او قاف ولیکو. داسې کاف او قاف داسې دا مې څنګه ولیکل؟ اوس به کاف او کاف ولیکو. داسې ځو څنګه؟ کاف او کاف ځو. کاف او کاف. کاف او کاف. بیا لیکم. کاف کاف. دا بل ډول هم لیکای شو داسې. داسې اوس به کاف او میم ولیکو. داسې کاف او میم. کاف او میم شو. کاف او میم داسې هم لیکای شو. دا مې څنګه ولیکل؟ کاف او میم. کاف او میم داسې هم لیکای شو. داسې هم لیکای شو. اوس به کاف او نون ولیکو. داسې کاف او نون. کاف او نون. کاف او نون. کاف او نون داسې هم لیکای شو. کاف او نون. اوس به کاف او واو ولیکو.
کاف او واو څنګه مو ولیکل داسې اوس واو کاف او واو کاف او هی به ولیکو کاف او هی دا مو څنګه ولیکل کاف او هی کاف او هی اوس به کاف او لام الف ولیکو داسې کاف او لام الف سو اوس یې ور بیا لیکم کاف او لام الف داسې کاف او لام الف سو یو ور بیا ولیکم پر دا ځای چې راغلو بیا فشار پر قلم بیا یې داسې پورته کوو یو دم کاف او لام الف داسې هم لیکای شو داسې راځو بېرته شاته ځو بیا داسې داسې اوس به کاف او یې ولیکو کاف او یې کاف او یې سو کاف او یې به یې ور بیا ولیکم له تاسو څخه هیله کیږي چې افغان ری چینل سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب ترڅنګ د زنګوله بټن هم کښېکاږئ په دې سره به تاسو ته د افغان ری هر نوې ویډیو په ایمیل کې په ډېره اساني در رسیږي